ګرانو خویندو السلام علیکم. زما نوم رابعه دی او نن به موږ د حامله زنانو د صحت بابت خبره کوو. څنګه چې تاسو ته پته ده صحت ډېر لوی نعمت دی او حامله زنانه چې وي هغوی باندې د 2 کسانو ذمہواری وي، د خپل صحت هم او د خپل ماشوم هم. په امریکا کې زنانه یو خاص سپیشلیست ډاکټر ته ځان ښیي چاته چې اوبسټریټیشن وایي. بعض زنانه دای ته هم ځان ښیي. ډاکټران چې وي زنانو ته یو قسم له خاص وایټامین ګولۍ لیکي طاقت دپاره. هغې کې یو بل طاقت اجزا وي چې فالیک اسید ورته وایي، هغه هم د ماشوم دپاره ډېر ضروري. د وایټامین او فالیک اسید سره سره موږ حامله زنانو کې مخصوص ټیسټونه کوو. هغه ټیسټونه چې وي موږ ته مخکې نه اطلاع راکړي، موږ باخبر کړي چې که ماشوم کې څه بیماری وي، خاص کر کې داسې بیماریانې چې مور پلار نه اولاد کې راځي. حامله زنانو صحت ته خیال کول دې دپاره زیاته ضروري هم ده چې موږ زنانو کې کله کله بعض داسې بیماریانې وي چې په حمل کې شروع شي. مثلا د شکر تکلیف کوم ته چې ډایبیټیز یا شوګر مرض وي. یو بل مرض وي پری اکلیمشیا، هغې کې د وینې فشار ډېر جګ شي او مور ته او ماشوم ته خدشه جوړېدی شي. کله چې حامله زنانه ټایم په ټایم ډاکټرانو له ځي نو د دې ټولو بیماریانو په ټایم پته ولګي او د دې علاج مو شي، مور او ماشوم ژوند ته خطره ختمه شي. ځکه دا ډیره ضروری ده چې کله حامله زنانه خبر شي چې موږ ماشوم په ګېډه دی، هغوی په ټایم ډاکټر له لاړ شي چې ډاکټر هغوی له ښه علاج ورکړي، هغوی ته ښه خیال وکړي چې هغوی او د هغوی د ماشوم صحت برقرار وي. مننه.